له تورخم څخه یو ځل بیا بد خبر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د یو شمیر ناروغانو پیوازان تورخم کې د لیږد کمیسیون زموږ کارونه ځنډوي. د یو شمیر هغو ناروغانو کورنۍ چې د ناروغانو درملنه یې پاکستان کې کیږي شکایت کوي چې تورخم کې د لیږد د ځانګړي کمیسیون له لوري په ورځو ځنډول کیږي. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې په سرطاني او نورو هغو ناروغیو باندې اخته کسانو ته چې افغانستان کې درملنه شونې نه وي پاکستان ته د لیږد بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. محمد هارون چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او ورور یې د سرطان ناروغي لري وایي څو ورځې وړاندې یې په ډیر کړاو او د ورځو په انتظار خپل ناروغ د لیږد له کمیسیون تیر کړ او پاکستان ته یې د درملنې لپاره یوړ. هغه ازادي راډیو ته وویل ټوکن چې موږ ننګرهار کې واخیست بیا ولاړو تورخم ته. تورخم کې تر لازمو معایناتو وروسته بیا موږ ته اجازه راکړله. ستونزې ډېرې دي، که مسؤلین ورته متوجه شي ډیر به ښه وي. کله چې دوی باندې بیروبار ډیر شي بیا دوی خپل دفتر هم وتړي او ناروغان همداسې ناست وي. د کابل ولایت اوسیدونکی سیمه چې وایي ورور یې له تیرو 7 کلونو راهیسې د پښتورګو ناروغي لري او درملنه یې یوازې په پاکستان کې شونې ده چې په ټکو یې اوس ورته ډاکټران ویلي چې باید ناروغ یې ژر تر ژره عملیات شي. هغې ادعا وکړه چې د ټوکن له اخیستلو وروسته هم تورخم کې د روغتیایي ډلې له لوري چې د ناروغ تشخیص کوي پاکستان ته د لیږد اجازه ورنه کړل شوه او په خبره یې اوس اړ ده چې د خپل ناروغ د لیږد لپاره پاسپورت ترلاسه کړي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.